أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم: الخوارج كلاب أهل النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتفق فقهاؤنا بأن الوهابية هم الخوارج. محترم مسلمانانو د اهل سنت والجماعت د عقیده او د حنفي مسلک او مذهب سره تعلق لرونکو، زه چونکې په یو سفر راوتلی یم، پر خپل ځای باندې هم نه یم او اوس هم په دا شپه کې برته د سفر اراده لرم یو خواته، خو پر لارې باندې ملګرو د مشهور بدنامې زمانه او بدنامې زنانه د نادم کاکا کلیپ راته وشودی چې هغه یو کلیپ کړی و، نو جواب یې غوښتی. ما ملګرو ته وویل مال چونکې زموږ کار لله الحمد دا دی چې پټ وهابیان ښکاره کړو، نو په دې کار ته به در هر چا ډېره توجه کړو، ځکه زموږ د اسلافو طریقه دا ده. خلیل احمد سرامپوري رحمت الله تعالی علیه هغه مبارک حج ته روان دي، تذکرة الخلیل کې لیکلي دي یو داسې بدعتي مبتدعه د خوارجو څخه د ندیم کاکا غوندي حال ورته وکړي د مناظرې. حضرت العلامه خلیل احمد سرامپوري رحمه الله ویل زه حج پرېږدم خو مناظره نه پرېږدم. نو ځکه مې ملګرو ته ویل مال سفر به څه لیټ کو مشکل نه لري، خو د ده جواب ته به اپلا جوابونه ورکړو. که څه هم د ندیم کاکا په خبرو کې داسې څه ډېر نشته چې جواب ورکړو، ځکه چې ما کومې کتابي خبرې ورته کړي دي، څومره کتابونه ورته پیش کړي دي، ندیم کاکا ټول وخوړل، بس په یو پلای تیر کړل او ښکنځل یې ډېر کړي دي. نو ښکنځل خو جواب نه لري. ما تیر کلیپ کې م تاته ویلي دي چې ستا چې دغه ټول مبارک چې دا یو جواب دی، بس نور ښکنځل جواب نه لري. د ښکنځلو جواب نه در کوم. که تا چیرې زما د تیر کلیپ کې د حوالو جواب کړی وای کتاب راک، نو ما به اوس تا ته انشاءالله د الله په فضل سره د المیزان العادل څخه نور حوالجات پیش کړي وای، او چې تا اوله ورځ هغه ستا د مقتدا محمد بن عبدالوهاب د خوارجو رئیس ستا مقتدا علیک وعلیه ما یستحقه وما تستحقه، تا چې اوله ورځ کومې خبرې کړي وې چې د کتاب التوحید په هغې کې سم شان دي، نو ما به نن د دې کتاب د المیزان العادل څخه دا درته ښکاره کړي وی چې کتاب التوحید کې تا غوندې څومرې قدر مرداري هغه لړلي دي. 125 کتابه د دنیا علماو د محمد بن عبدالوهاب نجدي پر خوارجیت او پر رد کې لیکلي دي. نن اولنی سړی دی چې د دیوبند د بدنامه کېدلو دپاره ندیم کاکا دی چې د هغه پر میډیا صفتونه کوي، او بیا وایي زه وکیل نه یم. ته وکیل یې، ځان به کاږې نه. اوس خو دې پکې شپه ده ما تا ته ویلي دي مرداري چې دې ولړل، اوس به ځان کاږې نه، اوس به دې خپله مرداري م صفا کوې، هغه خپل مقتدا عبدالوهاب نجدي مرداري به دې م صفا کوې. وایي د هغه چې تحقیق وسو هغه سم سړی وختي، موږ خبر نه وو. د هغه تحقیق دې کوي ظالمه ده، زموږ تحقیق ولې نه کوي چې د شرک د کفر ټاپې لګوي؟ د دې صیفیانو تحقیق دې ولې نه وکړي چې د شرک کفر ټاپې لګوي؟ موږ بار بار درته وایي چې موږ بریلویان نه یو، ته او هغه بریلویان چې هغه ستا سره دي هغه ګمراهان بریلویان یادوم. ته د دیوبند جامه اور بدنامه کوي، هغه د حنفیت جامه اور بدنامه کوي، تا او هغه دواړه یو شی یاست. موږ احناف ما تا ته بار بار ویلي، او چې ته وهابیان ته کافران وایست، موږ وهابیان کافران نه بولو، موږ وایي وهابیان خوارج دي. ته په دې مسئله نه یې خبر. زما یو کتاب الاهتداء وګوره چې یو څه پوه سې، او خوارج کلاب اهل النار، او انشاءالله ته به په هغه سر کې. مقصد د خبرې مې دا دی د وهابیت څخه به اوس ځان نه کاږه ښه. اوس وهابیت وکیل یې، وکالت چې د هغو دپاره ټاکلی دي. خبره دې کړې ده، ما تا ته ویلي وه تېر کلیپ کې، موږ تا ته اوس درځو، ته ځان مه وژنه، موږ درځو پرېږده دې اوس نه، انشاءالله د الله فضل سره دولې به درته ځو. خبره دې کړې وه، تا ویلې وه، ما تا ته ویلې وه مال اول ابتدا تا وکړه چې بلوچستان ته درځمه، او بیا دې بیا د بي معاف میدان دغه کې سره ولړي او ځان دې وکړي، نو موږ درته وویل چې د زمرو غوندې دولې درځو. بیا ما مخکې کلیپ کې م تا ته دا خبرې ښکاره کړې وې، خو درواغګور حافظه نیست، اوس بیا یې هېرې سوي دي. وایي ما نه دي ویلي چې بلوچستان ته درځم. د خدای غریبه ستا اول کلیپ واوره دا دی. الحمدلله بنیاد مرلوستي یو مناظره اوس تفصیلي شوې ده، 2 مور سره نورې ښودل شوي وې، په هغې کې رانه بیا دې وتښتېدلو،
اوس نشته دی البته که دغه بلوچستان ورته تیار کړو نظرې ته مونږ به درته درشو انشاءالله. دا د ندیم کاکا اولنی کلیپ دی چې یو ډوزه یې وویشتل او ځان یې راته وکړ. وایي ثناء الله صفدر ویل دي چې دا عقیده د شرک ده. دروغ مه وایه، پر ملګرو افترا یې مه کوئ. انشاءالله هغه کوم ستا د افترا ور ورسېدلې نو ستا حال به هغه ته معلوم شي. که نه نرسه دا ښکاره کړه چې ثناء الله صفدر دا ویلي دي چې زیات کړي د هغه عقیده د شرک ده، هغه ته پېژنې چې د خوارجو څخه یې. ما او هغه سره خبرې، نور د ملګرو ضرورت نشته. ټول ملګري دي زما او ستا ټول کلیپان اوري. زه ټولو ملګرو ته وایم چې حال اور معلوم شي چې ندیم په ټولو کلیپانو کې څومره ښکنځل کړي دي، کم یې د کتابو حوالې دي، څومره د کتابو حوالې خوري چې زه کتاب ورته پیش کړم جواب یې نه یې سر د هغسې وخوري. ډاګي بابا مرحوم ویلي وه چې دا د دیوبند رنګ به دې وي چې څوک وایي چې د عبدالوهاب نجدي ښه سړی دی، وهابیان محمد بن عبدالوهاب نجدي ښه سړی دی، او ته د هغو څخه یې پر هغه دي د هغسې یو تله تېره کړله. شیخ رحیم الله حقاني صاحب ویلي وه چې هغه د خوارج څخه دی ګمراه دی، ته پر هغه باندې د هغسې تله تېره کړل ځکه بیرېږي حال دې درته معلوم شو. مقصد مې دا دی ملګري ټول خبره دې دا کړې ده، نور خبرو ته به نه درته راځم، لنډ به درته راسمه. شاته مزغله ملګري دې وشرمول، قسم دی چې هغه ستا ملګري په نن په تا باندې وشرمېدل، ځکه خلک چې نازېدل بس ندیم دی او ندیم دی خلک خبر نه وه. تا ویل دي تا زما مناظرې ډېر خلک ګوري، زه منم چې ستا مناظرې خلکو کتلې، خو اوس خلکو وپېژندلې چې دا لوی خارجي دی او دا د وهابیانو خادم دی. که نه ته ما ته اجازه وکړه زما کلیپان خلاص کړه چې زه تا ته پر ټلیفون باندې د څومرې خلکو کلیپان در استوم چې هغه ما ته وایي چې دا خو پخوا مرسم سړی بلې دا خو لوی وهابي و خارجي وخت. خبره دې دا کړې ده ما ته وایي پلا دې د میلاد مسئله ومنل، نن دې بیا لکه چې یو چا چابي در پېچلې ده چې میلاد مسئله کې څه شته. خبرې خو دې ډېرې لوړې دي که نه. والانف فی الماء واسط فی السماء، پښې دې اسمان ته نیولې دي او دلته دې پزه په اوبو نه نوتلې ده. دا دې کار دی که نه. نو خبرې یې کړې دي، وایي ما ته وایي ستا کتاب کې لیکلي دي چې میلاد ورځ لمانځل او بیان دې هم کړی دي، ما ته خلکو رسل تخصیص. زه د هغه قایل یم. ای ندیم کاکا ته خو د رشتاګو د نر بچی څه میدان ته خو راسه نو، زه درځمه خو ته خو ټینګ څه نو، پر تخصیص باندې خو ټینګ څه ونیسه. یو ورځ باید زه تخصیص منم چې زه درته وایم چې بس خبره خلاص و، سبا بیا راوغورځېږي په دې پوهېږي چې بیا مې نه راګیري، بیا دې راګیروم چې بیا دې وشرموم، پر هغه تخصیص ټینګ څه چې درسمه. خبرې مه کوه، نورې خبرې مه پکې ګنډه. 2 نیمې ګنټې کلیپان مې کړي دي د قرآن ترکیب کوه. ما تا ته تېره پلان ویلي او ما درته ویله ستا چې هر څه درواغ ما در ښکاره کړي دي ته پر هغه باندې ځان واچوې. ته د هغه یوې ورځې درس ښکاره کړه چې تا 2 نیمې ګنټې د قرآن پاک ترکیب کړی دي، خیر دی موږ به وګورو. په غوږو کې دې ما درته ویله کرونا چې څه بلا در واچول، په غوږو کې څه لوېدلي دي. وایي ما ته وایي تا د آیت غلط ویلی ده، ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، دا آیت دې وایي غلط ویلی دي. هلکه ندیم کاکا تا په دا یوه آیت کې اوس 3 ځای غلطي کړي دي. ما ویحبون ان یحمدوا ویلی دي، خو ته ګوره یو پله آیت ته آیات وایې، د آیاتو د آیت فرق نسي کولی. بیا وایي که زه ستا عبارتي غلطي درته ښکاره کوم په دا ټلیفون کې، نو بیا به تا ته یو 10 منټه نه 20 منټه کلیپ ول جوړ کړم، بیا به ستا شاته ښکاره کړم. بیا یې ویلي دي وایي دا آیت مبارک دی شي، وایي دا داسې دي ان یحمدو، ان یحمدو نه دي ان یحمدو، وو دي جمع د جمع صیغه ده، وو لري. بما لم یفعلو د جمع صیغه ده چې د هغسې مفرد وایي، جاهله په دې پوهېږي نه، هغسې خبرې مه کوه، هغه شان بې ځایه ځان مه اچوه. که په میلاد مسئله کې تیارې لنډ کلیپ راته وکړه، پر تخصیص تیارې درله. که چیرې داسې یې چې پر یا محمدو یا رسول الله زه محبتا او شعارا دا جایز دی مستحب دی، چې شرک بولې نرسه پر ټینګ څه کلیپ وکړه چې درسم. که هغه بلې زړې خبرې ته راځي چې د استعانت مسله ده، ما ویل دي استمداد د انبیاو د اولیاو څخه هغه جائز دی، خو انبیاء او اولیاء معجزتا او کرامتا باذن الله مدد کوي. دا زما عقیده ده. اوس ته نرسه پر دې باندې دومره کلیپ وکړه چې انبیاء او اولیاء که چا ویل چې معجزتا او کرامتا باذن الله مدد کوي چې شرک بولې، بس پر دا کلیپ وکړه. دا به زما او ستا موضوع سي، خط به ولیکو، هغه به تم بیان پر وکړې، تایید به کړې، زه به هم پر وکړم انشاءالله. د روان به سم صحیح ده، ته وخت مه معلوموه، نه معلوموم، زه به درسم د مفتي ګوهر علي شاه صاحب په کور کې به درته کښېنم، تا به راوغواړم، حکم خو ولګوه. دا چې ته ځان کاږې ګوره ما ته وایي دا مسئله چې ده دا اوس پر ټلیفون نه معلومېږي، دا به مناظرې په میدان کې معلوموو. نو زه به سبا د مناظرې میدان ته درسم، ته به ما داسې نه دي ویلي میلاد غوندې، بیا به سبا د میلاد غوندې یو ورځ پر یوه خوا ځغلې، بله ورځ پر بله خوا ځغلې. ته خو داسې یې ما ملګرو ته ویلې ما دا لکه ناشزه ښځه بې ادبي معاف، چې هر څه اقبال و ادبار ورسره وکړې، سهار بیا په مقابل کې درته ولاړئ. ستا خو هغه حال دی، ستا زه پېژنم که نه. نو مقصد دا دی که چیرې داسې وي رشتیاګو مناظره کوې، دا باندې حکم ولګوه. ګوره زه د نر غوندې حکم لګوم، چې دورې دورې پټوې، او دا نورې فالتو خبرې بس پرېږده. لنډ کلیپ وکړه،
فالتو خبرې مه کوه چې ستا د ځنګلي رنګ دی موږ زمري یو د زمري ځایي ځنګل موږ یو ځنګلیان د زمري ځایي ځنګل موږ کم شیان یو چې په کورو کې اوسېږو او نه تا غوندې اجراګانې چې د بل ښځو ته ځانونه جوړوو که نه موږ د خیاطانو ښځو ته ځانونه نه جوړوو د اجراګانو غوندې شکلونه جوړوو د زمرو غوندې شکلونه زما او ستا شکل به فیصله کوي چې د هسې یو عادل سړی وي هغه به دا هم وګوري چې دا ستا شکل وګوره دا اوس د غله شکل دی که د ملا شکل دی ستا او د هغه شاکر منکر حدیث ستا او د هغه څه فرق دی په دا شکل کې او دا د علماو شکلونه وګوره دا د لنګوټي وګوره دا شکل او هغه شکل هغه پرېږده هغه خبرې پسې کوه مه د کورونا نیولې ما درته ویله حافظه یې در خالي کړې ده اوس په ځان نه پوهېږي یو ورځ څه وایې بل ورځ څه وایې خبرې دې مې هېرې دي لنډه خبره راته وکړه زه معجزتن و کرامتن باذن الله انبیا او اولیا مدد کولی شي حکم پر ولګوه چې واني شي کولی هغه باندې حکم ولګوه شرک یې بولې کفر یې بولې خبره راسره سپینه کړه چې سبا درسمه د روان سم انشاءالله د ګوهرعلي شاه څه په کور کې پیدا کړمه 3 کسان تاسې 3 موږ یو کیمرمین یو ستا یو زما د هغه ماسې وه 2 کسان تاسې 2 موږ یو به کیمرې والی بس بل څوک به نه وي ټول به عربي کتابونه راوړي د قرآن او د حدیث ترجمه به د ځانه نه کوي هغه به ماته د اسلافو څخه د محدثینو او د مفسرینو کتابونه راوړي پر دا مسأله ټینګ شه د نر زوی څه خبرې نور پرېږده راسه میدان ته اللهم هل بلغت والسلام على من اتبع الهدى